بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیک هیلې، احترامات. نن مونږ د خېټې او د کور ایکسرسایز کوو. د هر حرکت نه مخکې کوارډینیشن او سټریچنګ ډېر ضرور وي. نو مونږ سټریچنګ وکړو، د دې څخه وروسته به کوارډینیشن کوو. کوارډینیشن پسې به خپل کوم مخصوص حرکات چې مونږ چې د څه شي لپاره نن دغه حرکات ځو هغه به مونږ سټارټ کوو.